سلامونه درنو لیدونکو، وحید الله زیار یم. په دې هیله یم چې تاسو به روغ او جوړ وئ، چارې او کارونه به مو ښه روان وي. د HLMS پر پاڼه د ټلویزوني راپور انلاین کورس ته پخیر راشئ. تیره ویډیو کې په دودیز ژورنالیزم، ټلویزوني ژورنالیزم، راپور او همدارنګه ټلویزوني راپور باندې غږېدلي وو، او نن د دغه کورس دوهم درس ده چې په دوهمه ویډیو کې له تاسو سره شریکېږي. درنو لیدونکو، د نن ورځ د درس موضوعات چې دي ټلویزوني راپورټر ده، لومړني ټلویزوني راپورټران دي په دنیا کې، همدارنګه د ټلویزوني راپورټر ځانګړنې دي چې انشاءالله موږ به نن ورباندې بحث کوو. له هر څه نه مخکې دې ته راځو چې ټلویزوني راپورټر چاته وایي یا ټلویزوني راپورټر څوک ده. په تیر درس کې موږ تاسو ویلي وو چې ټلویزوني راپور د معلوماتو رسونې هغه سبک ده چې له غږ سره عمل په انځوریزه بڼه د یوې پېښې په تړاو بشپړ معلومات د مخاطبانو په واک کې ورکوي. که په ساده ډول ووایو، هر هغه څوک چې دغه کار ترسره کوي هغې ته ټلویزوني راپورټر وایي. یا هم ټلویزوني راپورټر هغه مسلکي او په کار پوه شخص دی چې د ټلویزوني شبکې له لارې د مختلفو پیښو معلومات او اطلاعات په غږیزه او انځوریزه بڼه د راپور په چوکاټ کې لیدونکو ته وړاندې کوي. له هر څه نه مخکې راځو په مسلکي او همدارنګه کار پوه شخص باندې خبرې کوو. ټلویزوني راپورټر له هر څه نه وړاندې باید مسلکي وي، په دې معنا چې ژورنالیزم یې لوستی وي یا په دغه برخه کې اسناد ولري، او د دې ترڅنګ چې د ژورنالیزم په برخه کې اسناد ولري یعنی مسلکیتوب ولري، هغه باید په کار باندې هم پوهیږي، د راپورټ په کار باندې باید پوهیږي، د ژورنالیزم په کار باندې باید پوهیږي. وروسته له دې څخه دغه کس د ټلویزوني شبکې له لارې د مختلفو پیښو معلومات، اطلاعات په غږیزه او انځوریزه بڼه د راپور په چوکاټ کې خلکو ته وړاندې کولی شي، او موږ ورته ټلویزوني راپورټر ویلی شو. او عموما یو بل تعریف دغسې ده چې ټلویزوني راپورټران ژورنالیستان دي، څوک چې د ټلویزیون لپاره خبري پیښې راټولوي، د دغه پیښو اړوند معلومات راټولوي، له سرچینو سره مرکې کوي، او وروسته یې له ټلویزوني چینل څخه له ټولنې سره او ولس سره شریکوي. درنو لیدونکو، راځو د نړۍ په کچه باندې لومړنیو ټلویزوني راپورټرانو ته. عموما د لومړنیو ټلویزوني راپورټرانو په برخه کې موږ دوه کسان یادوو، چې یو لویل توماس ده او دوهم هم دوګلیس ایډوارډ ده. راځو لومړی په لویل توماس باندې غږیږو. لویل توماس هغه شخص ده چې له 1892 څخه تر 1981 کاله پورې ژوند کړی، او دی هغه شخص ده چې د نړۍ په کچه د لومړني ټلویزوني راپورټر ویاړ ورکول کیږي. لویل توماس یو امریکایي لیکوال او خبریال و چې په لومړیو کې په راډیو کې شهرت پیدا کړ، او وروسته یې ټلویزیون او په ټلویزیون کې ټلویزوني ریپورټ ته مخه وکړه. نوموړي د 1930 کلونو په اخیره کې له NBC یا نیشنل براډکاسټینګ کمپنۍ ټلویزوني شبکې سره ټلویزوني تجربوي خپرونې پیل کړې. که څه هم هغه وخت ټلویزوني راپورټ ورکونه د نن ورځې په څیر نه وه، اکثریت خپرونې به له خبرونو او تبصرو څخه جوړېدې، خو بیا هم لویل توماس هغه شخص ته چې د نړۍ په کچه د لومړني ټلویزوني راپورټر ویاړ له ځانه سره لري. دوهم کس دوګلیس ایډوارډ ده چې موږ یې وړاندې یادونه وکړه. نوموړي له 1919 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې ژوند کړی. دی هم یو امریکایي راډیویي او ټلویزیوني خبریال و. نوموړي له CBS کولمبیا براډکاسټینګ سیسټم سره تقریبا 4 لسیزو څخه زیات کار کړی ده. په CBS راډیو کې له 6 کاله کار څخه وروسته په 1940 کال کې نوموړي ټلویزیون ته لاړو او ټلویزوني ژورنالیزم ته یې مخه وکړه. او دوګلیس ایډوارډ هغه شخص دی چې په امریکا کې یا د امریکا په کچه د لومړني ټلویزوني پریزنټر یا ویان په توګه هم پیژندل کیږي. درنو لیدونکو، موږ تاسو ټلویزوني راپورټر، لومړني ټلویزوني راپورټران وپیژندل. اوس راځو د ټلویزوني راپورټر لپاره ځینې ځانګړنې وایو، یعنی هغه ځانګړنې که چیرته یو ټلویزوني راپورټر ولري نو ډیر امکان لري چې هغه یو کامیابه، یو مشهوره، یو پوهه او یو ماهره ټلویزوني راپورټر اوسیږي. تر ټولو لومړی ټلویزوني راپورټر باید ځیرک او هوښیار وي، یعنی سمارټ وي، په دې معنا چې په سختو حالاتو کې، په بحراني حالاتو کې، په تکالیفو کې په تیزۍ سره د سم فکر کولو او د سمې پریکړې کولو ځواک ولري. داسې یوه پریکړه وکولی شي چې د رسنۍ او د ولس لپاره د خیر پریکړې وي. همدارنګه ټول هغه خنډونه چې د راپورټر د کار په وړاندې پراته دي
په ډیر ماهرانه توګه یې له منځه ویسي او په هر ډول حالاتو کې که څومره سختۍ او تکلیفونه هم راځي خپل هدف تعقیب کړي او بالاخره خپل هدف ته ځان ورسوي. دوهمه ځانګړنه د ټلویزیوني راپورټر چې ده هغه کویکنیس ده یا سرعت ده. که موږ تاسو فکر وکړو په ژورنالیزم کې وخت ډیر مهم ده. که چیرته خپل کارونه په ټاکلي وخت ترسره نه کړو نو نورې رسنۍ دغه خپرونې دغه کارونه په همغه ټاکلي وخت ترسره کوي او له موږ څخه مسایل مخکې خپروي. کله چې له موږ څخه نورې رسنۍ مسایل مخکې خپروي زموږ مسایل د لیدونکو لپاره تکراري کیږي او موږ هغه لیدونکي له لاسه ورکوو. نو د دې په خاطر چې له رسنیو سره سیالي وکړلی شو او له نورو رسنیو څخه مخاطبان وړاندې له پیښو خبر کړو موږ اړ یو چې په خپلو کارونو کې چټکتیا رامنځته کړو. په دې معنا چې په تیزۍ سره پریکړې وکړو، په تیزۍ سره د پیښې ځای ته ځان ورسوو، په تیزۍ سره معلومات راټول کړو، په تیزۍ سره مرکې وکړو، په تیزۍ سره ایډیټینګ وکړو، ان تر دې چې په خپل یا په ټاکلي وخت ټلویزیوني راپور جوړ کړو. خو یو شي ته مو باید پام وي چې کله هم باید دقت تر سرعت قرباني نه کړو. یعنې په کومه کچه چې موږ تیزیږو یا چارې چټکوو په همغه کچه باید دقیق هم واوسیږو څو داسې ونه شي چې د سرعت له وجې تېروتنې وکړو، خپل باور، د رسنۍ باور، همدارنګه د ټولنې لپاره تاوان راوړو. دریمه ځانګړنه د ټلویزیوني راپورټر چې ده هغه دا ده چې ټلویزیوني راپورټر باید متجسس وي، پلټونکی وي یا نوموړی باید کیریاسټي په خپل ځان یا په خپل وجود کې ولري. هر کله چې مبهم ټکي شکمن ټکي د ده مخې ته راځي همدغسې مبهم او شکمنې باید ونه مني. د تل لپاره د هغوی د روښانتیا لپاره، د تل لپاره د هغوی د سپینوي لپاره، د هغوی د روڼوالي لپاره باید کار وکړي. مختلف کتابونه مطالعه کړي، رسنۍ تعقیب کړي، همدارنګه سوشل میډیا وګوري او ورځپاڼه، مجلې او د دې سربیره نور شیان ولولي څو اړونده شکمن او مبهم ټکي روښانه کړي. همدارنګه هر کله چې د ده په ذهن کې پوښتنې پیدا کیږي نو د اړوندو پوښتنو د ځواب په لټه کې باید واوسیږي. کله هم ټلویزیوني راپورټر په خپل ذهن کې پوښتنې باید بې ځوابه پرېنږدي. د پوښتنو د ځوابولو لپاره باید تل هڅه وکړي، له کسانو سره وغږیږي، ژورنالیزم رسنۍ وګوري، کتابونه وګوري او د دې سربیره نور ممکنه لار نه استفاده وکړي. او بل دریم ټکی په دې برخه کې چې ډېر مهم ده هغه دا ده چې ټلویزیوني راپورټر باید تل د زده کړې په حالت کې وي او تل باید د دې لپاره علاقمند وي چې نوي مسایل زده کړي، نوي تکتیکونه زده کړي، نوي مهارونه زده کړي، نوي تجربې ترلاسه کړي او بالاخره نوي نوښتونه وکړي. څلورمه ځانګړنه د ټلویزیوني راپورټر خوشطبیعتي ده یا پلیزنټنیس ده. عموما ټلویزیوني راپورټران باید خوش طبیعته وي، په دې معنا چې د دوی شاوخوا خلک باید له دوی سره ځان ارامه احساس کړي یا له دوی سره ځان خوښ احساس کړي او وغواړي چې له دوی سره پاتې شي، له دوی سره بحث وکړي، له دوی سره ناسته پاسته سلام او کلام وکړي. او ټلویزیوني راپورټران باید خوښي ورکوونکي وي، یعنې هم باید ځان خوښ وساتلی شي او هم بل ملګري ته، د ادارې بل کس ته، رسنۍ کې بل کارکوونکي ته یا په دفتر کې بل کس ته خوشحالي ورکړلی شي. او عموما دوی باید جذاب وي او نور خلک باید ځان ته راجذب کړي. همدارنګه ښه ملګری وي، یعنې د ښه ملګري ځانګړنې خصوصیات باید ټلویزیوني راپورټر په ځان کې وروزي، په ځان کې پیدا کړي. او دغسې یو کس وي باید چې خلک په اسانۍ سره خوښ کړي. یعنې ځینې خلک به تاسو لیدلي وي چې د خلکو نه خوښېږي یا ممکن خلک له هغې سره له 1 میاشتې او 2 میاشتو وخت تېرولو څخه وروسته هغه خوښوي یا هغه پیژني. خو ټلویزیوني راپورټر باید داسې شخص وي چې خلک په اسانۍ سره ژر خوښ کړي. همدارنګه ټلویزیوني راپورټر باید د مرکې ښه هنرونه او ښې وړتیاوې ولري. پنځمه ځانګړنه د ټلویزیوني راپورټر دا ده چې نوموړی باید صادق وي، یعنې آنسټي په ځان کې ولري یا په ځان کې پیدا کړي. کله هم باید چالباز جوړ نشي او کله هم باید دوکه ورکوونکی نه وي. کورنۍ ته باید دوکه ورنه کړي، ملګرو ته باید دوکه ورنه کړي، ټولنې ته باید دوکه ورنه کړي، رسنۍ ته باید دوکه ورنه کړي. او د دې سربیره وعده خلاف باید نه وي. هر هغه څه چې وایي په دې معنا چې د ده د خبرو او د ده د کړنو ترمنځ باید مطابقت موجود وي. هر هغه څه چې وایي ترسره یې کړي، نه داسې چې خبرې کوي او په عمل کې څه نه ښکاري. د سرچینو او خلکو پر وړاندې باید د باور وړ وي، په دې معنا چې د یوه ښه شخص، د یو نیک شخص، د یو بریالي شخص په توګه باید په ټولنې کې، په رسنۍ کې، همدارنګه په کورنۍ کې او د ملګرو ترمنځ پاتې شي. شپږمه ځانګړنه د ټلویزیوني راپورټر دا ده چې نوموړی باید زړور وي، نوموړی باید باجرأته وي او نوموړی باید کریج ولري.
په دې معنا چې موږ باید د ټلویزوني راپورټر په توګه د خبرو کولو زړورتیا ولرو، موږ باید د ټلویزوني راپورټر په توګه د کارونو د ترسره کولو زړورتیا ولرو، موږ باید د ټلویزوني راپورټر په توګه د سرچینو سره د مرکو زړورتیا ولرو، موږ باید د حق ویلو زړورتیا ولرو، موږ باید د غلطو مسایلو د ردولو زړورتیا ولرو. ځینې وخت ممکن ځینې خلک زموږ پر وړاندې تېروتنې وکړي او ممکن له موږ سره غلطۍ وکړي، ممکن موږ ته تاوان ورسوي. د ټلویزوني راپورټر په توګه موږ باید دا زړورتیا ولرو چې هغوی وبخو. درنو محصلانو، نننی درس تر همدغه ځایه و. که چیرته په ننني درس کې پوښتنې لرئ، د HLMS پر پاڼه د پوښتنو په برخه کې او په یوتیوب چینل کې د کمنټ په برخه کې له ما سره شریکې کړئ. انشاءالله ځوابونه به ترلاسه کړئ.